الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبهداه مقتده. وأيضا قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن نبيه على نبينا وعليه السلام: واتبعت ملة آبائي. الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وأولانا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعترته أجمعين. نننی بیان چې زیر بحث ګرځو هغه مسله ده د تقبیل الیدین والرجلین. دا په اسلام کې هم ده او په شریعت کې هم ده. مسلمانانو کې عام خبره دا ده چې عالم وي یا یو پیر وي یا د پلار مور یا سپینږیری وي د هغه لاس مچي د هغه پښه مچي، دا شریعت کې روا دي او شریعت کې جایز ده او د دې بدي نشته. اوس به روایت ذکر کو چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاسونه او پښې ښکل کړي مچ کړي دي. نو چې کوم کار کې او په کوم فعل کې عمل د صحابه وي نو هیڅ انسان لره دا پکار نه ده چې هغه ته د کفر یا د شرک نسبت کړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس مچ کړي ده. الرخصة في تقبيل اليد د محمد ابن ابراهيم المقري اول جلد 14 صفحه رقم د 11. روایت ذکر کړي د حضرت جابر څخه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولارث نبی علیہ السلام تفقبل. حضرت عمر فاروق چې د اسلام دویم خلیفہ دی هغه راپورته شو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لاس شکل کی مجید. دغه شانته زید ابن حارثه رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس شکل کړی ده. سنن ترمذی بیروتی چا 5 جلد 8 نمبر صفحه ده او پاکستانی چاپونو کې 2 جلد 102 نمبر صفحه ده. روایت ذکر کی حضرت عائشہ صدیقہ فرمایي چې زید ابن حارثه مدینه منوره ته رالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په کور کې وو. دروازه چې وټکول رسول الله مبارک ورته راپورته سو او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عریان یجر ثوبه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جامه بدسې کشیدی. بی عائشہ صدیقہ فرمایي والله ما رأيته عریانا قبله ولا بعد فاعتنقه وقبله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زید ابن حارثه سره ستړي مس وکړه او دغه شانته شکل کې مچي کی. بل صحابی دی حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ تاریخ دمشق د ابن عساکر 50 جلد 206 نمبر صفحه کې ذکر ده. روایت ذکر کوي عبدالرحمن ابن کعب ابن مالک د خپل پلار روایت ذکر کوي د حضرت کعب څخه وای چې کله زما توبه نازله سو قبلت يد النبي صلی الله علیه وسلم چې کله زما توبه نازل سو ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لاس شکل کړه مچ میکړه. نو کدا ناروا وای حضرت کعب غوندي صحابي هغه څنګه د رسول الله مبارک لاس کولای. دغه شانته اسامه ابن شریک الثعلبي دا هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لاس شکل کړه ده. امالی المحاملی اول جلد 251 نمبر صفحه ده رقم د حدیث ته 201. اسامه ابن شریک فرمایي قمنا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقبلنا يده. وای موږ ولار شو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لاس مشکل کی. اګور حدیث ده ټول د صحابه کرامو افعال. بل روایت ده حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما چې د حضرت عمر رضی الله عنه زیدي جلیل القدر صحابي دی هغه د رسول الله مبارک لاس شکل کړي لاس مچ کړي ده. مسند ابو یعلا د حدیثو کتاب ده 5 جلد 218 نمبر صفحه ده. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې حضرت عمر ابن عمر څخه روایت ده چې هغه انه قبل يد النبي صلی الله علیه وسلم هغه د رسول الله مبارک لاس شکل کړي ده. بل صحابي اعرابي کوچی ده
د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره شکول کړ سره مچ القبول والمعانقه والمصافحه لابن العربي اول جلد 53 نمبر صفحه ده. ابن بریده د خپل پلار روایت کی فرمای چې عربي کوچی رالی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و یا رسول الله انی قد اسلمت فارني شيئا ازدد به یقینا ما ته د څه شی راوښی چې ما یقین ور باندې زیات چې زه اسلام او ایمان راوړم. نبی علیہ السلام فرمایي ما تريد استا اراده سره څه شی اراده لري؟ هغه صحابي ورته وای ادعو تلك الشجره فلتاتك وای دغه درخت ویني وای دا درخت ته امر وکړه چې راشي تات درخت ډېر ډېر و. نبی علیہ السلام فرمایي چې نه زنه ورته وایم چې راس هغه راسي بیا به دا به جادو کړي دا به سحر کړي ته په خپل ورسه درخت ته وای چې راس دا و فرمایي وای جزا الله درخت ته می ویل چې عجیب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک راغوشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم استجابت وکړه دا خبر ومنه فمالت فقطعت عروقها واذا درخت کجس ولا او د درخت چې کوم بیخونه دي دا بیخونه سره شکېدل یو بل سره روانو ځکه سرل تر دې پورې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تراغی او بیا یې فرمایل چې السلام علیک یا رسول الله پر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې سلام واچوي. بیا ویل دا صحابي چې کوم کوچي ودا نبی علیہ السلام ته فرمایي چې حسبي 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 زما بس یقین مراله نو سنه غواړم بس یقین مراله بس اندر کافی د مالره. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ورته کوي چې ورسه بر خپل بخانی ځای کې دا درخت ته وای چې ورسه خپل بخانی ځای کې ودرېږي وای دا بیخونه او دا تنه دا شاخلی دا ټول روان سو هغه بخانی ځای ته ورسېده اول ته به استوا وکړ او برته ودرېد لکه مخکې چې و. دغه صحابي نبی علیہ السلام ته فرمایي چې اذن لي ان اقبل راسك ورجليك اذا الله رسول اجازه را توکه چې زرا استا سر او صاحب شه در شکول کم چې کم فاذن له رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابي ته اجازه ورکړي چلا سه مرمچ کی شا او تندي فقبل راسه ورجليه دغه صحابي دغه کوچی د رسول الله مبارک لاس او د رسول الله مبارک شا او د رسول الله مبارک تندې سره مچ کی دا صحابي کوچی بیا ورته مختصو و یا رسول الله اذن لي ان اسجد لك ما ته د اجازه تو که چې سجده وکم تات. نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ګوره لا يسجد احد لاحد هیڅ د بل چا لپاره سجده کول نه دی روا جائز نه دي چې یو بل ته سجده کوي. ولو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها وای کچېری په بندگانو کې یو بل ته سجده کول جائز وای نو ما به امر کړی وای چې دا زنانه خپل میړه ته سجده لګولې وای یعنی د میړه حق او د زوج حق دومره ډیر دی چې کچېری سجده بندگانو ته ګر سره روا وای د سره نو ما به اول امر کړی وای چې زنانه به خپل میړه ته سجده کوي لیکن سجده نه دی روا چاته سجده ملګاو. نو هغه صحابي ولاړی ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اجازه د سجده وغوښته نبی علیہ السلام اجازه نه ورکړي خو نبی علیہ السلام سے اجازه د دې غوښته چې لاس په شاور مچ کی اجازه ورکړي. اوس کدا یو څوک راولای شي د نیک سړی یا د شیخ یا د سید یا د عالم یا د سپیجر یا د منطقي مشر دغه لاس مچ کی شخص سکه کې ما سر ټټ کې چپشه مچي وي اول مشرک ته نو دې صحابي سره وسکه دا صحابي چې اسلام او ایمان راوړي او کتابي ثابت او په حدیث باندې ثابت د چې رسول الله مبارک شه مچکړي د سره وسکه دې څنګه د ناروا ټاپور لګي. بل صحابي زارع چې د عبد القیس په وفد او د هغه په لشکر کې او د هغه په ډله کې و او د وفد عبد القیس وفود را لپخوا نبی علیہ السلام سره ملاوي دي وفود دا د شام وفد راغلی دا د عراق راغلی دا د یمن راغلی دا د شام راغلی دا د فلانی ځای دا د فلانی ځای دسی وفتونه براتله او دا وفتونه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کوي او تبادله خیال به کوي. وفد عبد القیس دیارلس راکب درلوده دیارلس سواری درلوده دا چې کله رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته چاور سره ټول رامنډي کده رسول الله مبارک لاسونه په شکل کړ ټول كلهم قد قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ټول رسول الله مبارک لاسم مشکل کړل. مسند ابو يعلى
12 جلد 245 نمبر صفحه ده. تدی حدیث روایت هود العصری د خپل نکاح څخه کړی ده. هغه فرمایي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زموږ مخې تناستو حدیث بیانول، بیا مشتویل چې تاسو ته یو داسې سړی راځي د دې مخه چې هغه د اهل مشرق په ټولو کې خیر ده، یعنی د مشرق والا د خلکو سره په ټولو کې بهترین خلک چې و هغه دغه انسان. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ مبارک را ولاړ شو، بیا ولاړ ورته مخته سو هغه دروازه کې چې کنه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک اشاره کړې و په هغه دروازه کې ودرېدی او هله دا و چې زه وګورم چې دا څنګه سړی دی چې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مشته ترغیب دې راکې چې دا انتهایی ش سړی چې ګوري دیارلس سواریان رااله سپاره دیارلس سپاره رااله. حضرت عمر رضی الله عنه پوښتنه ځنې کوي من القوم، تاسو د کومې قبیلې یاست، تاسو قوم څه شي دی؟ دوی فرمایي چې قوم من عبد القیس، موږ د عبد القیس د قوم څخه یو، دغه وفد یو. فرمى القوم بانفسهم عن رحالهم فمنهم من سعى سعيا ومنهم من هرول ومنهم من مشى. وای چې قتل مو حضرت عمر رضی الله عنه نور صحابه کرام ټول قتل، وای دغه خپل د سواریانو څخه د صحابه کرامو ځانونه اچول. بعض صحابه کرام د سوي چې منډه راوړلې، بعض د سوي چې تیز راتله، بعض د سوي چې سوکه روانو. حتى اتوا رسول الله فاخذوا بيده يقبلونها. وای چراله ځانونه د خپل د هغه اوشانو د اسانو د خرو د خپل غاطر سه ځانونه واچول او منډه کړ. رسول الله مبارک تراغي د رسول الله مبارک لاسونه به یو اخستل شکولول به مچول به بیا بل 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 دا ټول به رسول الله مبارک لاسونه شکولول. او ورسته اشج پنوم باندې چې د قوم کوشنی اصغر د قوم هغه وای او شي چوکړه او ټول د خلکو متاع د ټول خلکو سامانونه دا سره ټول کې ځای کې شول. دا هم را لته اطمینان باندې حتی اتا رسول الله فاخذ بيده فقبلها. دا کوشنه صحابي لارالي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لاسه شکل کوي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی تول چې پتا کې دوه خصلتونه دي چې داسې خصلتونه دي چې د الله رب العالمین خوښ دي او زما هم خوښ دي. دغه شانته بل روایت د سنن ابي داود دویم جلد 396 نمبر صفحه ده. دا هم دغه روایت ذکر کوي چې فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. دې کې د رجل خبره ده، وایي چې موږ د رسول الله مبارک سره چرالو ځانونه مو غورځول، د اسانو څخه د سپرلیو څخه ځانونه مو غورځول او د رسول الله مبارک لاس او د رسول الله مبارک شمشکولول. دا صحابه کرام عمل او زمانه کې کچا یو د یو نیک سړی په شاور شکول کړه مچې کې وای دا خو مشرک دی، دا خو کافر دی. هرکه دا صحابه کرام چې کوي دا څنګه کافرانو. دا د نن زمانه خلک دي دي دا دین خپل په طبيعت غواړي چې طبيعت یو څه ورته ویل بس هغه ته دین وایي، چې طبيعت نه منل هغه ته بیا د دین وایي. دا څنګه ده؟ کستا عقل یې منی کنه منی، کستا ذهن منی کنه منی، کستا شک یې کنه کې شریعت کې چې کوم شی روا او هغه روا دي. د چاپلار نه سينارو کوله کې شریعت کې شی ناروا او هغه ناروا ده، چاپلار نه سينارو کوله. دغه شانته بل جمع غفیر د صحابه کرامو دی رضوان الله علیهم اجمعین. هغه هغه کې حضرت عبد الله ابن عمر هم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس کولې. دا واجب واقعا ده. ادب المفرد د امام بخاری رحم الله کتاب د چې کوم خلق وایي وای موږ امام بخاری منو، د امام بخاری پیروکاران یو، د امام بخاری پیروکاران یو، دا خبره منون کیو، دا په لار تلون کیو، دا عقیده منو. هغه دې ته سوچو کې ادب المفرد اول جلد 300 نمبر صفحه د رقم دی 902 او دغه شانته نور کتابونو کې هم مذکوره ده. عبد الرحمن ابن ابي ليلى د حضرت عبد الله ابن عمر سره روایت کی وای مش په غزا کې روانو فحاس الناس حيسه په خلکو کې شکست ورس په خلکو کې شکست ورسو مش شاتس چې شاتس له
موږ ویل چې موږ به د رسول الله مبارک سره څنګه ملاقات کوو نو وسو کوشش وکړو شام وای موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څنګه ملاقات وکړو د کافر په مقابل کې د جنگ فراریدل گناه کبیره دی ناروا عمل دی دا دسه عمل د لکه سړی چې زنا کوي دسه عمل ده د جنگ تشدیدل وای موږ خو د جنگ تشدیدل او موږ بسنګ رسول الله مبارک ته په کم مخورز بیا ول چې موږ مدینه منوره ته نه ورځو مدینه منوره ته نه ورځو بس چې څوک مو ونه ویني نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د سحر مانځه ته راووته دا صحابه کرام عجیب عقیده وي فزینل ورول نبی علیہ السلام ته راته یا رسول الله نحن الفرارون نحن الفرارون نحن الفرارون اے د الله پیغمبر موږ هغه خلک چې فرار مو کړی د جنگ څخه جنگ کې نه یو استقامت مو نه کړی مقاومت مو په جنگ کې نه کړی جهاد مو نه کړی تشدید یو موږ هغه سي بغیرت مو کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم متتسلی ورکړي یا بل انتم العقارون فقبلنا يده ګور دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سي مچکی بیا څورته فرمایل چې ان فیاتکم مشتاس فلشکری ګور حضرت عبد الله ابن عمر متبع د سنت دی د سنت چې څومره متبع دی د سنت چې څومره پیروکار دی داغه ما سوا د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په ډیرو صحابه کرامو کې ډیر لشت بل دو يهوديان دي دا روایت مشکات کې موجوده ده ترمذی شریف کې هم موجوده ده دویم جلد یوصل شپږ سلوشتم نمبر صفحه ده او غالبا ولسم جلد ولسم صفحه مشکات کې موجوده ده اوله صفوان بن عسال فرمایي چې دو يهوديان دا یو يهودي بل يهودي توای وای راځي چې هغه نبی ته ولاړ هغه پیغمبر ته ولاړ دا بل يهودي ورته وای پیغمبر مو ورته یادوا ته پیغمبر ورته وای د دوستو په ځای سلو سترګې پیدا کی ان دا پیغمبر ډېر خوشاله سي ځکه وای چې دا يهوديان لا ما پیغمبري مني نو دي خو زديانو زده کول ډېر نو خیر رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چراله هغه 9 آیات بینات پښتنه وکړه نه علامه نه معجزه الله تبارک وتعالى جل جلاله بني اسرائيل باندې ښکارا کړي و دا هغه نه پښتنه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړه چې کله وکړه هغه آیت شریف کې راځي الله تعالی فرمایي ولقد اتینا موسی 9 آیات بینات دائم ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرتدا و فرمایل چې 9 آیات بینات داو چې لا تشرکو بالله شیئا تاسو یو دا چې تاسو شرک په الله نه نیسئ د بوتانو عبادت بنه کوي د خلق عبادت بنه کوي د درخت عبادت بنه کوي د اور او د سپوږمۍ عبادت بنه کوي واحد لا شریک ذات خدای ممني دویم زنا بنه کوي بل قتل بنه کوي او بل غلا بنه کوي بل سحر جادوګری بنه کوي په يهودو کې سحر او جادوګری به خډیر ده دا د يهودو را شروع شو او بل تاسو یو انسان چې نیک عمل ای پاک دامن ای پادشاہ ته شیطانی مکوي چې پادشاہ دې توادار کی چا سره ملک دام پدې کې ډیرو او بل تاسو سود مخري سود خواره مودا ولا تقذفوا محسنا پاک دامن زنانه چې داغه تاسو په زنا متهم کوي او تاسو ولا تفروا من الزحف د جنگ په میدان تاسو تیښته مکوي دا ویل اوس پدې کې شعبه چې کوم راوی دی هغه دا شک کړی ده او شک دا ده نبی علیہ السلام دا مرتویل چې لا تعتدوا فی السبت تاسو د هفته د ورځې تجاوز مکوئ یعنی هفته ورځ کې دوی تشکار منوه یعنی تاسو تجاوز مکوئ چې په هفته په ورځ تاسو شکار کوئ اوس د شعبه دراوی دا شک دی چې آیا په دې کې د سره غلی چې علیکم یا معاشر اليهود یعنی په تاسو باندې دا لازمه ده خاص چې تاسو په هفته د ورځې شکار نه کوئ کدا حکم عام ده چې علیکم نه ده ویلې په دې کې شک نو فقبل يديه ورجليه دغه دوا يهوديان د رسول الله صلی الله علیه وسلم لا سنا او په دواړي ورشکل کوي ورمچي وقال نشهد انك نبي اغه يهوديان اويل چې موږ شاهدي د دې ادا کوو چې په حق پیغمبر په حق نبی نبی علیہ السلام فرمایي ورته چې په حق نبی متصل ایمان نه باندې راوړي خو اسلام راوړي کنه
کلمه په ما ووایس ول ایمان راوړي دویم ډېر چلباز دي وای داود علیه السلام دعا کړې ده پیغمبر چې د سليمان علیه السلام پلار وای هغه دعا کړې ده چې یا الله پاک همیشه زموږ په اولادو کې چې پیغمبر راولې نو داسې نه ته خود د اسماعیل علیه السلام په اولادو کې راځي داسې نه چې د داود علیه السلام په نسل کې چې د دوی نسل داغه څخه دی د دې په هغه نسل کې پیغمبر راسي او بیا موږ ته خوش کوو چې خدای داود علیه السلام دعا غوښتي واخ پیغمبر راتلی نو ته چې ولې د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه یونه چل بازو په دې خاطر باندې نو ګوره دا يهود دي په دې کې خبره نشته چې دا کفار دي صحیح ده خبره په دې کې ده چې کافر یو عمل کوي نو رسول کنا ناروا کوي نو نبی علیه الصلاه والسلام مبارک نه راګرځي نبی علیه الصلاه والسلام مبارک راګرځي خو رسول الله مبارک مبعوث سیدا په پیغمبري باندې په دې خاطر چې شرک ختم کی بدعت سیئه ختم کی حرام ختم کی دین راولي او جائز شان راولي نو آیا چې په خپل د يهوديان د رسول الله مبارک سره خدا نه خواسته شرک نو ولې به رسول الله مبارک نه بندي چې دا شرک مکوي سره دا ولې لاسونه په شرم چوي مسله په دا ځای کې ده استدلال د دې ځای څخه دی دغه شانته بل روایت ده مزیدۃ العبدی رضی الله عنه هم د رسول الله مبارک کلاس شکل کړی دا چې په وخت عبد القیس کې المنتقى من کتاب الطبقات لابي عروبه الحراني اول جلد دنیوی نمبر صفحه ده هغه په وفد کې هود العصری وای ما د خپل جد مزید څخه واوریدل هغه فرمایل چې موږ د رسول الله مبارک ته د وفد په طریقې سره ولاړو نو فنزلت فقبلت يده چې کله د اوش څخه زرا چته سوم یا د خپل سوارلی هر سوارلی چې د زمانه د غزه سره چته سوم د رسول الله مبارک لاس مچ کی بل روایت دا د عمرو ابن طفیل هم د رسول الله مبارک په شکل کړي مچ کړي ده الرخصه في تقبيل اليد لمحمد بن ابراهيم المقري اول جلد 14 نمبر صفحه ده تاکي روایت ذکر کړي وای کان عبد الله قد را النبي صلی الله علیه وسلم عبد الله د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک سره لیدل چې عامر ابن طفیل رسول الله مبارک ترالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایي چې یا عامر اسلم تسلم اسلام را او ایمان راوړه هغه بیا یو څه مشخري د رسول الله مبارک سره وکړه نو بیا اخر کړه رسول الله مبارک ته فقبل قدميه د رسول الله مبارک قدمونه شکول کړه قدمونه مچ کړه قدم څه ته وایي د پښې تله بشي تله ته قدم وای د رسول الله مبارک قدمونه شکل کړ بیا څه وای اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله زه شاهدی ادا کوم چې الله معبود برحق دی واحد لا شریک ده او ته د الله رسول دی الله پیغمبري بیا او امنت بك وبما انزل عليك ما ایمان پتا هم راوړی ده او ایمان می په هغه سره راوړی دي چې پتا باندې نازل دي چې قرآن عظیم الشان ده او بیا رسول الله مبارک تر ورکی د غزا لپاره بل روایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت جعفر ابن ابي طالب تنده شکل کړي مچ کړي مستدرک حاکم دریم جلد 214 نمبر صفحه ده دا بیروتی چاپ دی پاکستانی چاپ کې اول جلد 329 نمبر صفحه ده جعفر رضی الله عنه نبی علیہ السلام حبشه ته واستوي حبشه یو ملک په علاقه ده حبشه ته چې واستوي چې کله د حبشه څخه برتراله حضرت جعفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره معانقه وکړه روغبړ ورسره وکړي د بعض خلک روغبړ کی په شریعت باندې برابر نه کوي روغبړ ته نه وای تلاس دغه په سینک شي دغه لاس ته په سینک شي دې ته روغبړ نه وای نه معانقه په غیږ روغبړ نو رسول الله مبارک چې روغبړ ورسره وکړي په غیږ بیا دغه مبارک تندې ورشکول کړه بیا ورته ویل چې آیا زه تاسو یو شی هبه نکم هبه تحفه توای تحفه در نکم آیا تاسو یو احسان در باندې ونکم وای ویکه بیا هر صلات التسبیح ورته وشول چې په هغه طریقې باندې وکه الله جل جلاله به تاسو ډیره درجه او د انعامات به تاسو درکې دغه شان ته رسول دا اوس دا روایت د ګوره بعض خلک وای ګوره ته چې د عالم لاس کولې بچي یا د سپینجر یا د سید یا د قومي مشر نو ته خو ځان شته کې سرک شته کې نو دا سرک شته کول ناروا دي په دې کې دوی خبرې یو مطلقاً سرک شته کوي صحیح ده چې ته د چا لاس نه مچې د چا پښې نه مچې دغه ستړی مسې کې سرک شته کې دا حرام ده په دې کې اکثر عوام اخته دي ستړی مسې کې سرک شته کې دا حرام دي ناروا ده یو داسې عمل ده چې د چا لاس ور مچې سرک شته کې یا پروا نه کوي ګوره صحیح روایت کې ثابت بخاری شریف کې هم مذکور ده بخاری شریف
اول جلد 156 نمبر صفحه بخاری شریف سنو د قران کریم څخه راوړستنو د بخاری شریف کتاب اهمیت ته په اسلام کې وای چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی نبی رسول الله صلی مبارک په کټ باندې او دغه څخه د دسمال یا سچو هغه ایستکړ د مخ څخه فاکب علیه فقبله روایت کې دا راځي چې حضرت ابوبکر صدیق ځان ورکشته کوي فقبله به شکل کړه ګور علما ځکه فرمایي چې سر کشته کې د پاره د تقبیل په ضمن کې د تقبیل بیا پروا نه کوي او که تقبیل نه اسې ځان کشته کې دا ناروا ده ځکه دا په عجمو کې کتابونو کې راځي چې دا عجم خلک دا عام خلک دا پادشاهانو ته سر ټیټي دا ناروا ده دا غلط عمل دی دا د کفار عمل دی سر بنه ټیټي ها په ضمن د تقبیل کې کچېره سر کښته کول رااله هغه به پروا نه کوي روا ده ولی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړی ده په روایت کې دا راځي فاکب علیه فقبله د اکب معنا دا ده چې سر ورته راکښته کوي فقبله که څوک دا ترجمه نه کوي ویا فاکب زنه منم سر راکښته کوي نو رسول الله مبارک جنازه چوا نو څوک دا ویلی سي چې جنازه مکمل راپور تکړه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخې ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه د شیخ سره ولاړ او بیا مچ کی دا څوک مني چې جنازه پروتي په کټ باندې او دا کټ مکمل راپور تکي او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د جسم په مطابق د خلی په اندازه پوری او بیا شکل کی دا خو امکان نه لري حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره کښته کړي نو دا روا عمل دی دا ناجایز عمل نه ده چار څوک دې ناجایز وي هغه یو استدلال پیش کی یو دلیل نه لري صرف د مسلمانانو په منځ کې تفرقات شي کم دین چې د پلار او د نیکه څخه راغلي دا دین خرابول غواړي الله رب العالمین مشتاق صد عمل کولو توفیق راکړي وما علی الا البلاغ